درنو کتونکو نیکی چاری او سلامونه اسمت الله زهیر یم ستاسو په حضور کې د یو بل ویډیو سره موږ د نن موضوع د امان الله خان خپلواک افغانستان او د سیسې دا د تیری ویډیو دویمه برخه ده چې تاسو درنه حضور ته وړاندې کوو در غازی امان الله غاویر د مخه در غازی امان الله غاویر در مخه نو ولور د خود مختار افغانستان ژغ د امان الله خان بیړنیو اصطلاحاتو په مقدس پوښلي د سیسګر دیته اړیستلو چې په خړ پړ ولس کې د امیر په ضد د دروغجنو وازونو په وسیله شدت راوپاروي دا ډول وکړل د امان الله خان د دربار نږدې باوري او منصبي ملګرو یې د یاغیانو په شدت راپارولو کې په حاله ونډه درلوده شور بازار پای دا شدت په بغاوت بدل کړي د لوی افغانستان په زړه کې د مریتوب او بېوزلۍ زهرجن خنجر ورومنډي او خپلواک افغانستان خپلواکي د مریتوب او بېوزلۍ کندو ته وروغورځوله قاضي عبدالسلام بابا چې د امان الله خان ایډیل شخصیت هم د خپلې شاعرۍ محور ګرځولی و همدا یې ثواب دی چې د قاضي بابا په شاعري کې د امان الله خان د شخصیت فعالیت افغانیت او سیاست په اړه داسې ناسپړلي مواد تر سترګو کیږي چې پښتنو مورخینو او تذکره لیکونکو تر اوسه ماله څېړلي نه دي لکه چې دلته هم مسؤلیت خپل کار کړی دی او د بیلتون عمل زموږ لیکوالو او د نشورو پر ځان عملي کړی دی ځکه د دلته او الته اصطلاح په ویاړ هم په تکرار سره په خپلو لیکونو او ویناو کې کاروي خو قاضي بابا پوهېدلو چې خپلواک افغانستان پښتنو افغانانو ته د امان الله خان یوه داسې تاریخي کارنامه ده چې تل به د تاریخ زرینې پاڼې ورباندې ویاړي د غازي امان الله خان شخصیت د پیچک ګل په څیر د قاضي عبدالسلام بابا په شاعرۍ کې جاروتلی دی امان الله خان یو داسې اجتماعي ملي شخصیت او د سپېڅلو اوصافو څښتن و د قاضي بابا پر کول پر غازي امان الله و حکلمه پر غازي امان الله و اکلمه اندوچین شاباسی وای شام روم د امان الله خان مخه د پښتنو افغانانو خپلواکي او خپلواک سلطنت جوړول وو لکه قاضي بابا چې ورته اشاره کوي صدارت نه غواړي مراد مسلمانی ده صدارت نه غواړي مراد مسلمانی ده د امیر امان الله غالب لیاز د پروفیسور حسن کاکړ په کول د امان الله خان د خپلواکۍ جذبه پوره درک کړې وه په خپله هم لرله او پر اکه پر دغه فکر و چې د پوره خپلواکۍ ګټلو په موضوع کې که په سوله وي یا په جنګ ټول ولس در هغه در شا درېږي هم دغسې وسول پښتنو افغانانو ته امان الله خان خپلواکي راوړه پښتنو افغانانو چې قدر ونه کړو نو قاضي بابا په جلال کې راځي او داسې وایي ازادي خو درکړه د نمکارامو ازادي خو درکړه د نمکارامو لا غازي امان الله دی د اتاب وړ امان الله خان چې د یو رښتونی ننګیالي واړه اوصاف درلودل د افغان په ننګ ولاړ د پښتنو ټوټې وجود سره راغونډولو او د خپلواک افغانستان بنسټ یې کېښود
لوی خوشحال خان چې د ننګ او ننګیالي کم اوصاف بیان کړي دي قاضي عبدالسلام بابا ته هغه ټول اوصاف په امان الله خان کې ښکارېدل ځکه یې د خپلې شاعري رو امان الله خان ګرځولې وه او په جار به یې په دې افتخار کولو او په ویاړ سره به ویل پر غازي امان الله عبدالسلام پر غازي امان الله عبدالسلام کتاب نه دی کښلی بل شاعر بیتا د امان الله خان د اقتدار په وروستیو وختونو کې د دربار نږدې ملګري هم د سکاو طرفداران ګرځېدلي وو چې قاضي بابا یې داسې انتقادوي او د تاریخ په پاڼو کې خوندي کوي د غازي امان الله څخه تښتېدلي د غازي امان الله څخه تښتېدلي کښته ګوري شرمېدلي ګریوان چاک د پښتنو افغانانو په ویړ تاریخ کې بچه سکاو حبیب الله کلکانی او سکاو پرستان زشت کرغیړن پمن او چنجن کردارونه پامیږي چې د پښتنو افغانانو ملي غرور واک تاریخ او خپلواکي په وینو او لمبو کې شکیل وساتل او د یو شمیر سکاو پرستانو د زیږون پیلامه وګرځېده او قاضي بابا یې څه دا ډول مناخیزه انځور راکاږي د بچا سکا باید ځنې قبول کړي د بچا سکا باید ځنې قبول کړي د موساسه سامران راځي خوندرله څونه سپویو و سلطان امان ته څونه سپویو و سلطان امان ته د بچا سکا کوتري سره غفل ارامیان ماجل نسبه عزتمندي ارامیان ماجل نسبه عزتمندي سکاویان لوړ کښته ابرار سو پر بچا ډول موي ډومانو پر بچا ډول موي ډومانو د ورابانو لایق نه دی عروس امیر امان الله خان د خپلواک افغانستان واکمن باچا چې په پښتنو افغانانو کې د غازي په لقب پیژندل کیږي او پښتانه افغانان تل ور باندې ویاړي امان الله خان خپلواک افغانستان لا اسریزو غشتونو او اړتیاو برخمن لیدل غوښتو په دې اړه د اروپا سفر د دسمبر 1928 میلادي کال تر جولای 1928 پورې وکړ د یورپ تر سفر وروسته په یواد کې اصطلاحات راوستل تعلیم په ځانګړې توګه د انجونو تعلیم د میرمنو د حقوقو لپاره زمينه مساعدول پوځ او په انتظامیه کې بدلون راوستل د امان الله خان بیړني ګامونه وو چې د ملایانو خوانینو شیخانو او په دربار مربوط شور بازاریانو لپاره ناڅاپه ټکان وو شخصي او ځانګړو ګټو ته غټ زیان ورسېدو د اروپا د سفر په مهال امان الله خان په جرمني کې د صابون جوړولو ماشين خوښ کړ او وطن ته د راوړلو اعلان وکړ نو په وطن کې دننه به علم او وروسته پاته خلکو په ساده ولس کې اوازې خپرې کړې چې امان الله خان یو داسې ماشين افغانستان ته راوړي په ښکاره خو وایي چې د صابون جوړولو ماشين دی لیکن غواړي چې په دې ماشين کې ملایان واچوي او کیمیا یې کې د موږ د نن موضوع هم تر دا ځایه وه د دې لړۍ درېیمه برخه اروپا ته د امان الله خان سفر په یو بل ویډیو کې د تاسو سره شریک کو
تر هغو مې پر خدای سپارو لمن مې د خوښیو ډک.